ادرس لوی ولر غنداوي چوک چپلاس اسی موبایل او کمپیوټر ایچ ډی سنټر. قومندان رنبیر سنگھ د میټروپولیټن پولیس کیپ ټاون. ته په ډربن کې څه کوې؟ ستا لیدو ته راغلی یم. تا زه دفتر ته هم در غوښتلی سوای. کار داسې دی چې زه د دفتر پر دیوالو له باور نه لرم. کار چیش دی؟ تا تر اوسه 3 وارې د پټو اجرایاتو غوښتنه کړې ده. زه تر اوسه انتظار یم. زه ستا دپاره یو کار لرم خو دا خطرناکه دی. پر ما فرق نه لري. د قیصر نوم دې اورېدلی دی؟ قیصر ابراهیم نن سبا هغه د کیپټان څخه حمایه کوي. تر دې مهاله پورې زما 2 پټ قومندانان وژل سوي دي او 7 نفر یا ویلي دي. زه یې نه کومه. یا که کار یا کله شروع کوای سم؟ نن ماښام.
ستا په اړه مې یو وخت اورېدلي نه دي. زه په ډربن کې وم. ملګری خبر خو زه ډربن هم نیسمه، خو د کومو میوو په اړه مې نه دي اورېدلي. د کار سره دې مطلب دی که د نوم سره؟ کار چې کوې چارسي تر ما غټ کارونه کوي او زه کوچنی کار نه کوم. ښه دا ساعت وینې لامبرګینی مورسلاګو لامبرګینی میرسلاګو د دې رانیونکي زما سره ستا نو نو موټر نسته. موټر راوله د نن څخه یوازې غټ کارونه کوو. کې رنګ نو سوشل کار کوي کار کوي. واوره ورسه Push it on, push it on. Boy, tell me what you gon' do.
زما आवाज اورې بله ته څوک یې دا کوم ځای دی څه اوبه سمه ده دستې راوړم دا دی اوبه وڅښه ته څوک یې څه سوي دي دلته بیا کله څه ووایه ستا موټر خوښ شو ته ملګری لرې و لرم یې آیا هغه تر دې موټر ښایسته ده سمه ده نور 50,000 هیله کوم یا نس کېدای سمه ده قرارداد وسو سمه ده آیا تاسو پولیس ته غوښتي دي دلته شاته ځئ شاته ولاړ شئ شاته ځه شاته ځه لعنت د بیا کل زامون وتښتېده ژوندي دي که دې ووژل څوک شئ د
درځل زما ته ویلي و چې څو پر زموږ کار نه وي پوره سوی هغو ته لاس مور وړه او سلطانه ولې زما مغزه راخرابه یې د ام سره خبرې راوکړه په تشناب کې دي سلطانه دا کومې مسخرې نه دي دا ډېر غټ کار دی تر څو پر چې زموږ کار نه وي سوی هغه ژوندي ساتو او پر رومیو یو څه پام کوه هغه لعنتي دی که هره کیسه جوړه سوه نو په یاد لره پولیس به مو وروسته وژني اول زه تاسې وژنمه مکس ته ووایه چې هغه ټلیفون پورته کړي چې زه زنګ در ووهم خبره واوره زما خبره واوره ته څوک یې چیش کې هیڅ نه په دې وتا کیسه کې هیڅ نه زه هیڅ شی نه کوم باندې خلک څوک دي زه خبر نه یم په لاس کې څه دي پنسل زما په لاس کې څه دي اوسپنه ته پوهېږه زه تا وژنم سمه ده ته ارام اوسه زه چې وژنم سهار بخیر زه دې وپېژندم خبرې زه څوک یم واوره زه هغه درته ویلی سم چې زه په خبر یم په څه خبر یې راته وایه که نه زه خبر نه یم چې زه دلته ولې یم بېعقله په یاده که اونسه زه چا وولمه نه خبر هیڅ خبره نه ده زه نه خبر زه څوک یم ما ته معلومیږي چې ما نه یې والی ته په خبر نه یې چې ته چا ووایې زما په یاد نه دي زما بیخي یاد ته نه راځي ای مشره ته یو کار وکړه یاره ته لوړ راسه زما راسه نو خلاص کړه ګوره ستا هم په یاد نه دي ته څوک یې زما هم په یاد نه دي زه څوک یم پوه شوې موږ دواړه ورونه سولو برادران زه کومه ته چیرې ځې ای وروره خلاص مې کړه زه بیرته راځم ولې ونې سوی که څه زه نه خلاصېدو لپاره درته وایم د ټلیفون لپاره نه درته وایم دا ټول لیونیان سوي دي که زه لیونه یم ته فکر کوې چې زه لیونه یم ته فکر کوې چې زه مسخرې کوم زه غواړم چې یو زنګ ووهم ودرې مکس سلطان اوم رومیو دا ته چې خبرې کوې زه ټلیفون کوم زه به چاته زنګ وهم چې څو نمبر یې څو ستا نوم څه دی زما نه یې په یاد ته ارام اوسه ملګری دا هم څه نه دي په یاد دا څنګه امکان لري دا څنګه کېدای شي زه نه یم خبر خو دونې حتما پوهېږم چې دلته خو یې څه سوي دي موږ پنځه نفره یو دلته یا کېدای شي ډېر ته یو چا والی یې لاندې دوه بندیان پرته دي په اصل کې خو بلته کومه مېلمستیا نه وه روانه ما و چاته زنګ وایي زه نه یم خبر او ته به چپ سې نو لاندې چې تړلي دي هغه موږ تړلي دي کېدای شي ولې په هغو کې کېدای شي هغه ته والی یې نو موږ انتظار ولې کوو پولیس راوغواړه تا کېدای شي پولیس ته زنګ ور ووایي ما ته نمبر نه دی معلوم 1011 د دې لاین یو ځای پرې سوی دی ته څنګه خبر یې वैसे ब्रदर चोरी की गाड़ी बेचना कोई मजाक नहीं है इस मॉडल कोई $100,000 भी नहीं देगा ये काफी है हमारे लिए नहीं? मेरे लिए अच्छा बेटा मैंगो देखा नहीं कि बंदर ने गुलाटियां मारनी शुरू कर दी दोस्त इस खेल में बंदर भी मैं हूं और मदारी भी इसलिए वो सारे पैसे मैं ही रखूंगा मेरा क्या अब से जो भी डील होगा उसमें से आधा तेरा डील सोचूंगा पीते हुए सोच ले सोचते हुए पीऊंगा
ته چا راواستولې؟ څه فرق لري؟ معلوم باید سي چې تا ته چا ویله؟ چا وویل؟ څه وویل؟ زه څوک؟ ته څوک؟ پوښتنې هغه وکړه چې په جواب کې یې ګټه یي. نغدې دې راوړې دي. دا ښه پوښتنه ده. ته خو ما پرېږده. د موټر کیلۍ چیرې دي؟ چیرې دي؟ اول نغدي. سمه ده. کومندان برمن د میټروپولیټن پولیس، ته ډېر زموږ څخه وژغورل سوې، مګر اوس لږ تر لږه به د 4 کالو دپاره تاسو بندیان سئ. تکلیفونه به ووینئ. یوه لاره در کومه، د موټر کیلۍ دلې پرېږدئ، ووځئ. فکر وکړئ لکه ما چې تاسو لیدلي نه یاست. مهرباني ورسئ. ځئ. ښه مسخرې کومندانه. د دې ځای په هر کونج کې لسټکیزه پیدا کېږي. ښایسته توپنچه هم ده، خو په دې ځای کې د هر یو پولیس کومندانه سره RP 401 ورسره وي، او دا خو د 1 ملي متر بروني، هغه هم خالي. مګر دا 9 ملي متر سمیت میسن. او دا ډکه ده. اوس راته ووایه کاروبار کوې که تمثیل؟ بیداره لږ. ته په پولیس کې وې؟ یم. زما په رقم. څه یاره تا ښه ویله دی به منم. ونیسه یاره، زموږ پخوانی ملګري د یو ښه سړي په تلاش کې وو. ستا نوم یې ورته ویلی دی. غټ کار دی. غټ کار مقصد غټ خطر. او غټ خطر مقصد ډېرې پیسې. پلان څه دی؟ تلوار دې ولیدی؟ تلوار ولیدی؟ چینایی، جاپانی، کوریایی. اوه چوپ! ستا د مور خو شیندی. دا یو پلان دی. څه دی زه نه یم په خبر، خو چې هر څه پلان دی جنایي پلان دی، او په دې کې یو څوک وژل کېدونکی دی. چې تا ته هېڅ نه دي معلوم، نه د هر څه څنګه در معلوم دي؟ ستا د راتګ له مخه زنګ راغلی و، ټلیفون راکولو والا هر وار دا پوښتنه کول چې هغه به مړ سوی نه وي. هغه اخطار راکړی و چې تر څو پورې کار پوره سوی نه وي هغه باید مړ نه سي. هغه څوک؟ نوم یې نه دی راته ویلی، خو هغه څلور نومان یاد کړه. دلته موږ 5 نفره یو، او په موږ کې یو هغه دی کوم چې باید مړ سي. د هغو څلور نومان څه زما یو نه دی په یاد. چیرې ځې؟ د باندې ځمه. د باندې نسې تللی ته. ولې؟ ټوله ځایونه ما وکتله، یو څه کلکینان دي، په هغه کې پنډې پنډې پنجرې لګېدلې دي. نو د نن څنګه رالو؟ د دروازې څه هغه بنده ده. نو کولپ ماتېدای سي او یا دروازه خلاصېدلی سي؟ نسي ماتېدلی. ولې؟ ځکه دروازه د اوسپنې ده، لږ تر لږه 3 انچه. کولپ یې هم کمپیوټري دی، هغه هم برقي کولپ چې د بانک په تجرانو کې کارېږي. واه! نو دا بانک دی؟ نه دی، خو دا په اصل کې یو بنده ساحه ده. یوه د کولپ په اړه باندې ته بس خبر یم، دا مه پوښته څنګه، نه سمه درته ویلی. ډېر ښه. نو 4 وهونکي دي، یو وژونکی دی، خو د باندې 2 تړل سوي دي. کېدلی سي وژونکي تړل سوي. کېدلی سي، داسې هم کېدلی سي چې په موږ درو کې یو دی چې باید مړ سي، مقصد پاته 2 مجرمین دي. ته هغه یا ته زه یا ما او تا د دوم زر سرګردانۍ او ستونزې یاوه. که ترکیب غلط وختي نو وبنیول سم، بیا یا خو د مرګ سزا ورول کېږي یا به بیا ټوله ژوند په مابس کې تېری. څنګه دا خو صحیح ده وه؟ بس چپ یې که یاره. ورور دلته موږ یو حالت لرو، دلته حتما یو غټ ګډوډۍ جوړ سوی دی. ته په خبر یې چې څه سوي دي؟ څه کوئ؟ ما ولې نه خلاصوئ یاره؟ او وای چپ!
څه در معلوم دي راته ووایه زه تا خلاصومه. موږ ټوله په ستونزه کې ښکېل یو. یو څوک مړ کېدون हम सब मर सकते हैं अगर हमने एक दूसरे की हेल्प नहीं की तो. نانو په اولو مو پر باد حال کې ما خلاص وکړي. چپې که چې خوله خلاصه کړه د دې ځای جوړ ولم. وره چپ په رښتیا دې وایي ښه. ګوره زموږ سره وخت نشته. ووایه دلته څه سوي دي. رسولانو نازمانانو ټولو لچکانو د امام برکت تړلی مو یم. ازار به مې در پورې سي. د مرګ څخه به وروسته به مو څوک نه کي پورته. د خپل ځان سره خبرې کوم. وبخښه نه وایم. ستا یو څه په یاد یې که یا ووایه ملګرې. زما فکر ګونګی دی. ته ګونګی یې. کېدای سي کوڼوم یې. که اجازه یې نه ووایم دی ګونګی نه دی ښنځل کوي. لوړ چې شي که یې ملګرو د راتګ مخکې مې لازم تا کوي. دوی مې وژني. وبخښه هېڅ نه وایم. زه که سم درته اخلم هېڅ ولاکه وایم. وبخښه په ژوند ولاکه خبرې وکړه. په ژوند یې نه کوم. دغه دی هغه پیدا سو. درته وایم دی لیونی دی. دا جاغه ما پیدا کړه. دا جاغه دا د تیزاب فابریکه ده. کیمیاوي او د ګیس ډبې دلته ذخیره دي. د دې معلوماتو باید دلې وای چې معلوم سي. دا جاغه دلته د ګیس ډبې دي او تیزاب هم شته. او په دې خاطر دا ساحه بنده سوې ده. دا څه دي چې تاواني دي. دا څه چې ضرر رسوي د زړه حملې او یاداشت د منځه وړي. سمې سره خلاص که وروره. حافظې ته ضرر رسېدل یعنې یاداشت د منځه. یا بس دونه مې سر په خلاصېږي. دلته ګیس لیک سوی دی. د کم په خاطر چې په موږ کې د چا هېڅ نه دي په یاد. زما هر څه په یاد دي. درته ویلي مې ونه ګونګی نه دی. څه دې په یاد یې ووایه. اول زما لاسونه را خلاص که بیا زه هر څه درته وایم. څه مشکل دی د په خلاصولو کې؟ کېدای سي هغه درواغ وایي. ځکه دا خو په خاده چې د ګیس د لیکېدو په خاطر باندې زموږ ټولو یاداشت ولاړی او هغه هم دلې تړلی و. نو بیا د هغه ولې هر څه په یاد دي. سمه ده نو دی درواغ وایي. لږ تر لږه که هغه رښتیا وایي یو څه خو به د ژوند راته واضح سي. څه فکر کوئ؟ راځئ چې ځان پوه کړو. راځئ. سمه ده موږ پرېکړه کړې ده چې موږ تا خلاصوو. خو د هغه در مخه چې ستا هر څه په یاد یې هغه به راته وایه. اول لاسونه خلاصېږي بیا به خوله خلاصېږي. دغونه بس یاره رښتیا به وایي درواغ به وایي. یو څه خو به وایي دی خلاص کړي. یا ولې مه کوه. څنګه یې؟ ښه یم. یو غټ کار کېدونکی دی. کومه اشاره؟ هغو ما ته تر اوسه هېڅ نه دي ویلي. دې خلکو په ثبوت ورسولي دي. ډېر هوښیار دي. د قیصر سره دې ولیده؟ یا خو ډېر ژر بیا وکړم. ته باید ډېر هڅه وکړې. وارخطا کېږه مه صاحبه. موږ به دې ونیسو. احتیاط کوه. زه نه غواړم چې یو بل قومندان له لاسه ورکړم. ستا خو سر په خلاص و. زما خو هېڅ سر نه په خلاصېږي. دا ماسکونه دي. و کېدای سي د فابریکې نسي کېدای. دا د ګیس ماسکونه نه دي. ښه دي د فابریکې ماسکونه دي. نو دا سکارو پر وخت راغوستل کېږي چې کله موږ خپله څېره ښکاره کول نه غواړو. لکه یو د بانک لا
په زړه پورې نو دلته د بانک لوټولو شیان دي د باندې د بانک کلپ هم دی خو بانک چیرې دی په هغه نه خبر تاسو پوهېږئ زه بد نظر لرم دا مسکونه نور هم د ډېر کارو دپاره پکارېدای شي کېدای شي موږ ترهګر یو یو ځای مو چاودنه کول یا کېدای شي موږ په رڼایي کې کار کوو څنګه داسې یا کېدای شي موږ په رخصتي راغلي یو د نورو نجونو سره نڅا کوو د مېرمنې راغلي او د مخ پټولو دپاره مو ماسک اغوښتي او وبخښه بده مسخره زړه نه وه چې ستاسو نه سو خوښه دلته خو لیونی سوم زه پوه سوم د اختطافي دی اختطاف دا شپږ مسکونه دي په څلورو کې سریان دي نو تپوس وې او دوه چې د هغو څخه لیدل نه څو کولی څوک چې اختطاف سوي دي هغه باید خبر نه شي چې موږ چیرې بیایي تاسو دلته د عمل کوټه یې ورې وګورئ یو دوه درې څلور زاویې او دوه نوشانونه نور یعنې څلور تښتوونکي او دوه یرغمل تی وګوره ورو ورو په عموم دي د بېصده کېدو دپاره سمه ده یو ګړی نو دوه ماسکه دي د کومو څه چې نه لیدل کېږي دوه اختطاف او دوه تړلي دي یعنې موږ تښتوونکي یو زه په خبر وم چې تاسو زه تښتولی یم او زه ډېر شتمن سړی یم او وایي پیسې واخلي یاره دی مو مېرمنو کوچنیان لري هیله کوم موږ دواړه پرېږدئ نو هیله کوم یاره سمه ده که چیرې موږ درې یو څه لرم څوک دی هغه د چا چې ټلیفون راغلی و یو ګړی ودرې په موږ کې یرغمل او اختطافیان هر څوک کېدلی شي ولې ځکه چې څوک اختطاف سوي وه هغه دواړه د دې اتاق تښتېدلي دي ستا نوم مکس دی ستا څنګه یاد دی ټلیفون راکولو والا ویلې وه مکس ته ووایه چې ټلیفون پورته کړي او تا ټلیفون کول غوښتل تا وه هغه ته زنګ ور وهئ په زړه پورې نور څه ښاغلی کشفوونکی کېدای شي اوس څه د څلورم اختطافي انتظار زه د نندني سګوي سره خبرې کولی شم سهار په خیر ته څوک یې چې درته ووایم ته مې نه پېژنې د سرتګ ټلیفون دی اوه د سرتګ ټلیفون دی خو خبرې زه کوم سرتګ چیرې دی آیا هر څه سم دی چې دا مې واوره زه ډېر پر ارامه سوم چې ته د خپل خاوند خیال ساتې ته د څه په اړه خبرې کوې د سرتګ ټلیفون تا د کومې خوا کوي دا بېکاره معلومات دا زه نه درته وایم ګوره ته چې هر څوک یې ما ته د دونه عزت راکولو اړتیا نشته اغلې زه کښنی مشنی سړی یم کښنی مشني کارونه کوم څه شي غواړې سرتګ ما اختطاف کړی دی اوس ته پوه شوې او زه دا نه غواړم چې ته ماته پیسې رانه کړې او زه د هغه وژلو ته اړ شم ته څومره غواړې 10 میلیونه ډالره 10 میلیونه فکر پر وکړه زه درته وایم پیسې باید څنګه اماده کړې نو لمبر ولیکه 2993 دا روڼ لمبر دی دا په بانک کې د سرټک ملګري دي دومره ژر پیسې هېڅوک نشي اماده کولی دویم لمبر 29060348 د مرستیال قومندان کبیر لمبر دی که زما د ټلیفون په کاټېدو ته پولیس ته زنګ ور ووایه نو دا ټلیفون نمبر د هغه دی ټولې پیسې په یو درنه بسته کې اچوئ او میدان ته به راځئ بس د هغو نه به تکئ لعنت وروره دلته غټه کیسه ده وروره خبر نه یې رسېل څوک دوست دی څوک دښمن خو زما سر په خلاصه چې موږ دواړه د یوې ډلې یو ګوره ته هم خوښ سوی زه هم خوښ سوی یم دغسې دا وه ترکیب یې نه معلومېږي ما ته رامعلوم دی ترکیب د هغه دپاره به د ده لاسونه خلاصوو او وکې هغسې خو موږ نه کوو د څور کولو څخه د مخکې څه باید ور نه کړې دا کاروبار دی ګرانه ښکېل سوي یاست تاسو ټوله خو تاسو فکر کوئ چې په تاسو کې یو وژل کېږي مګر زه په خبر یم تاسو ټوله وژل کېږئ که تاسو وغواړئ زه اوس تاسو ټوله ژغورلی شم که د ژغورلو مشکل یې زه هم کولی شم زما لاس خلاص کړئ ای وروره خپله خوله بنده کړه که نه په خبر یې وه دی لیونی کېږي زما سر خلاص و زه د دوی سره کېدلی نه شمه دوی خو خلاص دي ته تړلی زه هم تړلی یم نو موږ د یوې ډلې سولیاوه که مو کلاسه درغله نو مرسته وکړه وروره ته رزیل به سیاستمدار یې ښه د هرې خبرې څه ډنډوره جوړه د رزیل زو دا لوبه نه ده یاره که ټوله مړه کېږي ته به هم مړ کېږي نو ته به څه وکړې چې په رښتیا پوه سې ما ضدي الکان هم لیدلي دي بیا کلان هم خو نن په اول وار ضدیان او بیا کلان الکان یو ځای سره وینم
خبر یاست چې مرګ راتلونکی دی او پوهېدلم نه غواړي چې د کومې خوا راتلونکی دی. زما فکر مه کوئ بچیانو، زه خپل ځان ژغورم ځکه چې په دې وطا کې یوازې ماته معلومه ده چې مرګ د کومې خوا سره راځي. په هېڅ نه دی خبر دی، په تیاره کې غشي غورځي. اغلې سانګوي تا ښه وکړله چې پولیسو ته دې وویل. موږ به پوره هڅه وکړو، خو په 80% اختطافي قضیو کې یرغمل وژل کېږي. ستا د خبرو مقصد څه شی دی؟ زما د خبرو مقصد دا دی اغلې سانګوي، داسې په هغو شرایطو کې کیدای شي چې کورنیان یې د پولیسو سره مرسته نه کوي، معلومات پټوي. آیا د ښاغلي سانګوي سره د یو چا جنجال و؟ د تجارت په کار کې د سرمایې پر سر کم جنجال؟ زه نه پوهېږم. ګوره هر یو شی د پولیسو سره مرسته کوای شي، هر یو کوچنی او غټ شواهد. اغلې سانګوي موږ تحقیقات کړي وه، ښاغلی جیډي هم د برایي ماښام څخه نه دی راغلی، د هغه ټلیفون هم کار نه کوي. هغه ستاسې کورنی ملګری دی؟ هغه د ساتکس ډېر نږدې ملګری و، دواړه د تجارت شریکان هم دي. نو ښاغلی جیډي او ښاغلی سانګوي د تجارت شریکان دي. دلته هر شی نیمګړی دی، خولۍ وه انسان نه و. سګرېټ سته نو لیټر نسته. انسان ستا خو رزیل یاداشت نسته. یو شی خو پراسو. څه؟ ستا کیلې پیدا سوې. مننه یاره، مننه، خلاص مې که یاره، د لاسه مې لاس بیده سو. وبخښه، اجازه نسته. ولې؟ راګرځولی یم. ته د هغو مزدور یې، خپل ځاني صلاحیت هم ته نه لرې، خپله فکر نه لرې که څه؟ د لاسه مړ کېږم، ستا په زړه کې رحم نسته که څه؟ نازمانه ستا په یاد یا بیا تا ته څنګه معلوم سو پر دې ستا نوم لیکلی دی؟ ایا ته برو ښاغلی برو ته؟ لیټر زما سره دی او د دې تر څنګ که ته کول غواړې ما ته ووایه. وروره زما په یاد نه دی چې ما سګرېټ څکوله که یا چې یو کاش وام نو کېدای سي په یاد مې سي. یا ما سګرېټ نه څکول. برادره ستاسو مشکل څه شي دی یاره؟ ما ولې نه خلاصوئ؟ اوس خو کیلې پیدا سوه یاره. یو خبره راته وکړه، زما سره کوم پخوانۍ دښمني لرې؟ اغلې سانګوي غوږ راته ونیسه، که چیرې ته زما اواز اورې نو فقط یو وارې وټوخه. ډېر ښه. وارخطا کېږه مه، زما ډله ستا په شاوخوا ده. ته فکر مه کوه اغلې سانګوي، ټلیفون پورته که او لکه څنګه چې ما تا ته د مخه ویلي وه د هغه هره غوښتنه هره لارښوونه ومنه. ټلیفون پورته که. اغلې سانګوي ستا عمر څو دی؟ څو کلنی؟ د څو کالو یې؟ 27. د 27 کلنۍ په عمر کې بیا ستا غوږونه خراب سوه. یو کار وکړه، تا چې په خپل غوږ کې کومه ګوشکه ایښې ده هغه ایسته کوي غورځوه. رزیل هوښیار. سمه ده کوم. د سیمې د
درته ویل په درنه بسته کې واچو. پیسې ډېرې درنې وې، هغه بسته مې پورته کولی نه سوای. سمه ده، پروا نه کړي، یو کار وکړه، تشنابو ته ورشه، هلته په دویم تشناب کې بسته پرته ده، دا پیسې په هغې کې تبدیل کړه، دستي ورشه. سمه ده کوم. ملګرو ښاغلي سنګوي پسې اوس دا بسته تلاشۍ لمبر 7 ته کښېږده. اوس ته کور ته ولاړه شه، ارام وکړه. ټولې برخې پر بسته نظر واچوئ. بستې ته ګورئ، ټولې برخې. بسته راپورته کړه، خلاصه کړه، خلاصه کړه. لعنتي کار وکړئ، بسته هلشه کړه. راځئ ځو. صاحب کوم کس چې مستعاري وسي موټر په تمځای کې ودروي. ټولې ډلې په ده پسې ګورئ، د هغه څه نظر باید وانه اړوئ. صاحب نوشان موږ هغه د لاسه ورکوي. د 3 او د 3 مابین ورک شوی دی. د 3 او د 3 در مابین چې د هر پارکینګ څخه موټر وتلی دی، د هغه زه تلویزیوني عکاسي غواړم، تصویري عکاسي. دستي څه پیدا سوه؟ یا وګوره، یو بل نیمګړی غوندې شی پیدا سو. په دې کې ثانیه ګرځي، نو دقیقه او ساعت یې چیرې دی؟ دا ساعت ته وخت معلومول نه دی، وخت پر نصب که ګیس استول کېږي، هغه ډبې پټه کېږي، دا یې پروسس کوي. یا لاس مه وروړه. څه وسوه؟ ته مه پورته کوه. ولې؟ هغه د دا آواز پېژني. یا هغه فکر کوي چې زه سلطان یم. یو ګړی موږ ټوله یو ځای نو هغه به زما آواز هم پېژني. خو هغه نه دی خبر چې موږ یې داسې لاس ورکړی دی. په دې سره څه فرق کوي؟ یا فرق لري.
که دا د اختطاف کیسه ده او هغه د باندې پیسې پورته کوي نو هغه باید خبر نه سي چې زموږ څه په یاد نه دي. ولې؟ ځکه چې بیا هغه دلته نه راځي، پیسې د هغه سره دي، هغه به زموږ ته ولاړ سي ټولو پیسو سره، او که چیرې ونیول څو هم د هغه په اړه به څه نه ووایو. موږ هېڅ یاداشت نه لرو، په یاد هم شوله. کیزاره او ټلیفون دې پورته کړه چې په خوله کښې نه کوي څه وایه. ما پولیس څخه فیصله له بسته مې نه راپورته کوله، دغونه وخت یې نه دی نیولی که تاسو ټلیفون پورته کوئ. دا خطیبیت نه دی سم، په تشناب کې دی. چیش کې په تشناب کې یو ساعته مخکې مې زنګ درو هم مالته و. دا خطیبیت نه دی سم. ستا په اواز څه وسوه؟ ستونی مې خراب دی. مایک سره وغواړه، زه د هغې سره خبرې کوم. نه مې ورته وویل چې هغې رسېدل ته ټلیفون پورته کړې. پیسې درکړې. ښه ځه، ستا حسابونه شروع شوه. درځم پیسې را سره یې درځم. واوره سلطانه، تر څه وخت زه درځم تر هغه وخته باید دوی دوه پاته نه یې. سمه ده؟ رزیله مکس یعنې هغه نجلۍ ده. که چیرې موږ مکس پیدا نه کړو نو موږ به ټوله مړه سو ملګرې. اول یې وژل کېدی، اوس دوه. مګر څوک؟ گذار ورپسې شه. دا وطن افغانستان دی، دا عزت الله پخوان دی. ستا خو بس که نورې هغه چې موږ ووژنې دا خبره وه موږ چې وژلو ته به هغه وژنې زه ته موږ ټوله وژلو اوس آخري وارې پوښتنه کوم په چی چې خبر یې راته ووایه کنې نو ټلیفون راغلی واوه نور هم وخته په یو څه پوهېدل غواړې او که زه خپله خوله داسې پټه وساتم خلاصومه یې ما مه راګرځوه دی د کیزر په اړه خبر دی زه غواړم هڅه وکړم د هر څه راته وایي مننه ځوان هلکه ووایه په څه خبر یې درته وایم چې ودرېږه که یې زه دې ورولم دا د هغه رضالت دپاره چې همدا اوس تا زما سره وکړي د کیزر په اړه په څه خبر یې هېڅ هم نه بیا ته څنګه خبر وې چې د کیزر ټلیفون راغلی و یوازې یو نوم ماته معلوم دی کیزر بس که د لوبې لوبول دي راته ووایه ستا څه په یاد دي زه کومه لوبه نه لوبومه د دې پرته زما هېڅ هم نه دي په ما تا ته وویل چې مې خلاصوه بیا تا ارګړی ولې زما څه په یاد دي ځکه چې زه پر دې چوکۍ د تړلو هېڅ شوق نه لرم زویه زه ملاقه د تړلو شوق لرم دلته هر یو په خپل خپل پلان اخته دی ته هم یو پلان لرې و د دې ځای د باندې وتلو ده ښه پلان د هغه ځای څه ته خو جدي سولې ژر راسئ تاسو چیرې یاست ژر راسئ هلئ ژر سئ تاسو دلته وګورئ سپایډرمین یې د ځانه څه جوړ کړی دي د ځان وژنې عملیات لعنت تاسو ښه ویله ټوله لارې بندې دي هغه ځای هم وګورئ یوه بله نوې ټکي شروع شوه د حالت خو ډېر خراب دی او وی لاکه یاره دلته چې څه دي هغه دیلانه بس دې که ته چپ شه چارې وګورې رسل په تمثیل اخته دی هغه ښه وایي کیلي را د چیش کیلي د ولچک کیلي راکه او که نه درکړم د ولچکو کیلي راکه پرېمېږده نور یې بس که ولمه دي ورکوم یې یاره دغسې مې ویل حالت یې خراب دی تورته وګوره
دی مړ کېدلی سوای دا خو هېڅ کیسه نه ده موږ ټوله وژل کېږو په دې فابریکه کې یو څوک د کېزل ملګری ماکس راوځه زما ګرانې د ښایسته مخ دې راښکاره کړه کېدای شي هغه اوس داسې موږ ویني فکر نه کوم کنې تر اوسه به هغو پر موږ وار کړی وای زما په فکر سره هغه به د یو ځای بې سده پروت دا صحیح ده صحیح ده وخواد دا هم صحیح دی چې ښاغلی کشفوونکی دا قضیه پر مخ باندې بیایي او دی ښاغلی سپایډرمین او دی ښاغلی ساینسپوه ارئ اوس مې په یاد شوه زه ښاغلی بوش یم بوش څوک نوم یې رامعلوم دی خو خبر نه یم څوک یې څوک به یې رزل ای شو ما ته شو مه لره واوره موټر راغلی هلته یو موټر راغلی هنداره به ماته و په یوه سله کېدای سي اواز راغه نه رسېږي یو ځای یو دوه درې لعنت مرست وبخښئ زه به دا پر وګورم پلاره جدي درته وایم د فابریکې څخه پر ما رڼا وسوه فکر کوم پیریان دي ما وارخطا کېده پیریان به وارخطا سوي چې په تا پسې راځي ټاک پر کو شاته ځئ لاره ده نظمه نظمه لعنت ای وروره لاس څنګه دی ها ته ډاکټره که څنګه رزیل دی خو څوک به وکړي چې کایزر دلته راورسېږي د هغه تر مخه باید موږ له دې ځایه ووځو د باندې پرېږده دننه چې مرګ پټ دی هغه پیدا کړي سمه ده نو راځئ ماکس پیدا کړو راځئ سمه ده نو بلې اپې راته ووایه صاحب اوس موږ یو څو موټران کشف کړل چې د پارکینګ څخه راووته ډېر ښه د تښتوونکي موټر به په هغو کې یو وي زه غواړم چې ټوله وسایط په نښه کې خو د ډېر سخت حالاته کار واخل بانکو شور ونه خوره کنې وژل کېږي دا هغه نه دی دا بل سړی دی कोने कोने में छिपे हैं मौके से ये न चुके हैं खुशी से ना तो उछल कोई चाल चल शिकारी सब यहाँ तेरे ही सपने बुने हैं कितनी रातों से जगे हैं जरा जरा तू संभल तू बच के निकल शिकारी सब यहाँ لاسونه پورته کړه وبخښه هغه مسخرې وې ورونه ودې جدي درته وایم سمه ده نو कोने कोने में छुपे खुशी से ना तू उछल कोई चाल चल शिकारी सब यहाँ ای وروره څه دې پیدا کړه هیڅ نسته یاره رزلین دی چیرې دی توپنچې وغورځوئ توپنچې وغورځوئ
ته ارام اوسه، ته په رښتیا داسې نشې کولی. آیا ته لیونی یې؟ که موږک یې وای نو بل بار ویشتل کېږي. او هغه دې له کوم ټاک مکو په ما کې هغه زموږ زه درته دا بچا وغورځوه. کښېنئ، تاسې ټوله کښېنئ. خپل لاسونه مو د سرو شاته ونیسئ. تاسې څوک یاست؟ وګوره د دې مېس نه دي په یاد. چپ سه. زه درته وایم چپ سئ. که په تاسې کې هر یوه صحیح جواب نه کړي را، بیا به تاسې ټوله وژل کېږئ. تاسې څوک یاست او دلته څه شي کوئ؟ زموږ هېڅ نه دي په یاد. څه دې په یاد نه دي؟ چې څه دې نه دي په یاد؟ زه رښتیا وایم، موږ ټوله بې سده وو چې په سد کې رالو د هېچا هېڅ نه و په یاد. زموږ ټولو یاداشت کړلی دی او د هر څه په دې خاطر چې ګیس لیک شوی و. د څه شي ګیس؟ پینټین. ته فکر کوې چې زه په دې باور وکړم؟ کښېنه، زه درته وایم کښېنه. هغه رښتیا وایي. ما ته یو ځای لیدلی یې. چیرې مې لیدلی یې؟ زما په یاد نه دي چې موږ چیرې لیدلي دي. موږ دلته څه کوو؟ د ماکس لیدو ته راغلي یو. ماکس څوک ته؟ سلام ماکس. ستړي مه شئ. رومیا. ماکس. ماکس. رومیو. اینجا راځه. ملګری په خوب کې هم لا غلط فکر مه کو. کنې نو ساعت چې راکښېنې بخښه به غواړې نو د کیزر ملګری ده. ورېنداره ده ورېنداره. ये जिस्म जो है वो किसका है, दिन रात यही ये किस्सा है। हमने दुनिया को भुला दिया या दुनिया हमको भूल गई। ये धुंधली सोच मेरी सोच, ये धुआं कहाँ से उठता है। इन टुकड़ों टुकड़ा
زما زنګونان کښېنه. سمه ده کښېنمه. اول خو زما خبره واوره. شور مه خوره. داسې مرمۍ مه بربادوه. د یاداشت راتلو وروسته کېدای سي موږ ته په کار راسې. کېدای سي چې موږ یو بل پیژنو. شاته شه. زه درته وایم شاته شه. اول ما ته غوږ ونیسه. زه تا نه پیژنم مګر دون حتمن پوهېږم چې ته بې عقله نه یې. زما د خطا ایستلو هڅه مه کوه. موږ ټوله په تیاره کې ګرځو. یو د بل لاس به ونیسو. د روښنایي لټولو هڅه به وکړو. ونیسه. ودرېږئ. ما پرېږدئ. وبخښه صاحب. بله. موږ خپل د یو قمندان جسد پیدا کړی چې برای ماښام په چشنابو کې وژل سوی و. د دې مقصد دا دی چې هغه زموږ د پولیسو د قومندان په موټر کې تللی دی. د هغه موټروان په موټر کې پر ځای پرته ده. کشف یې کړ. موټر پیدا کړ. صاحب موږ پیدا کړئ. هغه د اروان په لوی لار دی. ټولو برخو ته خبر ورکړئ. زه د یاتمن غواړم. دې تمثیل یې وکړئ. راته وایه کیسه ده. ما نه درته ویل زه په هېڅ نه یم خبره. لوبه ختمه کړه او راته وایه زموږ په اړه په څه خبره یې. ته په غوږو لږ اورې که څنګه؟ زه په تاسې کې یو بله نه پېژنم. ګرانې که نه پېژنې نو زموږ څه پټولي وې؟ د ځینو پوښتنو جوابونه که نه درکول شي نو ښه به جواب خو به حتمن راکوې ته. د دې در مخه تا ولې وویل چې ته هغه پېژنې؟
ما داسې فکر وکړي چې ما به هغه یو ځای لیدلی. چیرې مې لیدلی دي په یاد مې نه دي. لکه څنګه چې ستا یوازې د کیزر نوم په یاد دی، څېره نه. زما فکر دا رښتیا وایي. د دې طرفداري ولیکئ. وروره زه درته وایم دا ډېره چالاکه نجلۍ ده. دا فکر مه کوه چې موږ پسې نه یو خبر. موږ په هر څه خبر یو چې ته څوک یې. ماکس ته خو په ډېر څه خبر یې. زه خو په دې له نه یم خبره چې زه څوک یم. راځئ ژر کوئ. ته خبرې ورسره وکړه. اوس به خبرې کوي دا. ګوره زه پوهېږم چې ستا هر څه په یاد نه دي، خو په خطر کې موږ ټوله یو. هغه د دوه د وژلو دپاره ویلي دي، د هغه سره ټولې پیسې ورسره دي. کېدلی سي هغه موږ ټوله ووژني. اوس هغه تا ته زنګ راوهي. که ته ژوندی پاتې کېدل غواړې جواب ورکړه. موږ غواړو چې دا پلان معلوم کړو چې دا څه شي دی. بلې ټلیفون دې ولې نه پورته کوئ زما ګرانې؟ زه په خبره سوې نه یم. سلطان نه درته وویله؟ یا هم چیرې دی؟ د باینس لري راویې غواړم. یا ستا سره خبرې کومه. رومي خو به تا نه پازابوي. هغه تا ته یو شی دی. خبره یې وه پر هغه څه فرق لري؟ پر هغه فرق نه لري، پر ما فرق لري. هغه ته ووایه چې د سترګو پورته راته ونه ګورې وژنم دې. پر هغه باور مه کوه، هغه رزیل دی. نور پر چا باور نه وکړمه. جیډیو سارتک چیرې ځې؟ در اوسه ژوندي ځې؟ سلطان نه درته وویل؟ وژنې که څه؟ یا اوس هېڅ مه کوه، زه درځمه. هر څه چې کېږي بخته زه یې کومه. میکس په سلطان یو څه سوي دي که نه؟ یو څه به کېدله که څه؟ سلطان اوس پیسې غواړي. پوښتنه کوي کله راځې کله راځې؟ زه درځمه هر وخت هره لحظه. جیډیا او سرتک دوه نومونه خو تر اوسه هېڅ څهره نه. د دې تر مخه چې کیزر دلته راورسېږي موږ سره باید د ټول څېرې راسره وي. په جیډیا او سارتک خو خبر نه یو، خو رومیو اتمن وژل کېږي ځکه چې رومیو میکس خوښوي او میکس د کیزر ژوند دی. زه فکر کوم چې ته رومیو یې. سپایډرمینه پوهېږم چې زه د شکل رومیو معلومېږم، خو تاسې په ما ولې پسې یاست؟ کېدای سي چې دوی ته خوښېږې زما ګرانه. د هر چا زه خوښېږم ګرانې. ملګرو وږي سوي یاست؟ سبزیجات دي که غوښې دي؟ شمېره مو وکړه یاره. او که د دې ځای وتلو کار سم سوی وای نو ژوند به مو سم سوی وای. اغلې ویې خوره زار نه دی. موږ خو دا دروازه خلاصولی نه سو که څوک د باندې څخه خلاص کېدای سي. د نننۍ واده کې زه راځې او پولیس هم. زما مرمۍ چې پر موټر مشاتیا وه تر اوسه به د هغه کوچني پلارو پولیس ته خبر ورکړی. که پولیس راله نو جیډي او سارتک آزاد دي. پاته ټول په مابس کې دننه. که د پولیسو په راتګ زه سارتک وختم نو د هیڅ چا پر ضد راپور نه ورکومه. و که شپږونکي سپایډرمینه وروره ساینسپوه ټوله بخښمه، وارخطا کېږې مه. ته هم ګرانې کیزر راځي خو نو موږ به تا خلاص کو. ته کول کوه وروره. په درې نوي کې موږ پوهنتون ختم کړي. د پوهنتون سره یو ځای 18 کاله اوس زموږ د ملګرتیا. نو تا دا څنګه ماته وویله یاره؟ څه کوو؟ ته پوهېږې چې زه څه وایم. دغه نو بس ده. اوس یې بیا نه شروع کوو یاره. نن یکشنبه ده، رخصتي ده، خوند واخله، شله کېږه مه یاره. یاره زما د ژوند پوښتنه ده او ته یې د دې ځغاستې په غم نیولې. فلمي کېږه مه یاره، دا کاروبار دی یاره. د هر سبب ما سړک ته راولي. که ته زما پر ځای وای تا هم دغه کول. و خو د خپل ملګري سره مې هېڅ داسې نه کول. په کار کې انډیوالي نه کېږي ملګرې. ما سرګردانه کوه یاره.
یو موقع راکړه یوه موقع یاره سمه ده در مې کړه په ځغاسته کې به چانس درکړم که تا وګټل نو بل وارې نه او که ما وګټل نو ته به وګورې راځه ویې سمه څه دي کول سرتکه دا څنګه مسخرې دي او هغه زه د مسابقې سره وګرځولم څه وکړم یاره ژوند دی د هر چا سي اخي څه وسوه ته ښه یه ولې چش دي زه په خبر یم څه څوک وژل کېږي ښه څوک موږ دواړه ځکه چې زه سرتک یم او ته جدي ایا ستا په یاد ارام اوسه یاره سمه ده زما هېڅ نه دي په یاد سمه ده زه پوه شوم موږ دواړه تورسوونکي نه یو ته یو کاریګر یې او زه یو تجار یم د سانویل فابریکې مالک چې څنګه د دې هر څه په یاد سي دې به موږ ووژني یو ګړی نو زما نوم جدي دی زه مړ څکه ازغلوم او زه وژل کېږم یا زه پوه شوم باور وکړه که ځان ژغورې نو ته هغسې کوې چې زه وایم که ته لوبه که زما دې قسم یم زه دې وژنم که ته په ما باور نه کوې زه قسم اخلم دوی به موږ مړ کړي تشناب ته تللي یاست که په ورموټ کې لوبې ستلي واست دواړه کارونه مو کول اغلې وخانده را روان دی ستا ملګری صاحبه موږ ته یو راپور راغلی چې د تیزابو د کمپنۍ سره پر چابه انتقال شوي دي د تیزابو کمپنۍ کیزر د دوو د وژلو د ویلي وه دوه څوک دوه یرغمل که یو یرغمل او یو دغه نفر ته څه ویل غواړې زه چې څه وایم هغه د کیزل سلطان نه دی خوښ د رومي سم نفرت کوي څه باور شته چې د جیډي او سرتکه وروسته هغه رومي او سلطان نه وژني هېڅ منطق نشته په دې خبره کې منطق لري کیزر خو د باندې د خیرات شو نه کوي او د انسم پیسې یې پورته کړې پیسې د هغه سره دي ساده خبر ده هغه پیسې ولې ویشي که هغه د پیسو ویشل نه غواړي
نو بیا بیرته ولې راځي؟ د ماکس لپاره. هغه د ماکس سره مینه لري او د رمیزو د نفرت لپاره بس دغه پاتې دي. او دا خبره منطق لري. تر څو چې ماکس موږ سره یي هغه په موږ هیڅ نسي کوای. ماکس ما سره ده. تېره شپه تړې او صرف سال سی یوه یاره ولا صرف سال سی یوه یاره ولاړه سه دورې درځه. تر اوسه دې نه وپېژندلمه؟ اومه موږ ملګري یو. موږ په ګډه ډېر د یو سر تک وتښتولې. شی سم وتړه رضلان سلطانه. ته خو فکر مه کوه امید، ما دا دونه وخت مرتې کې نه دي کړي. هر رقم تړل مې زده دي. موټر روان دی. دا د کیزر موټر دی. کیزر را روان دی. هغه یوازې نه راځي. حمله به کوو د څلورو خواوو سره چې دروازې ته راننوځي. هر یو شی چې د وسلې پر کم استعمال کوي، چوکۍ، اوسپنه، هر څه ونیسئ. توپنچه ماته راکړه. وبخښه، توپنچه نشم درکولی. اوس زه پر بېویشتل سوی یم. یا د چوکۍ راپور کوه څنګه نه بل څه. زما نښانه درته ښه ده. د نښان د مور خو دا وخت. وروره موږ ټوله یو نو موږ باید باور سره ولرو. دا د سره واخه. تاسو دواړه هلته، ته زما سره راځه. وای ټوله پلان دې خراب کړ. ونې ویشتم ستا د مور اخواته سه. چټي داسې وتړه. ګور دلته وتړه نشته باسه مکونو. هېڅوک باید خفه نه شي چې ستا سره یم، کنې ټوله پلان به خراب کړې. جدي
بیا ایسته شه لوبه ختمه سارتکه جټي تا ولې داسې وکړه ځکه چې دی زموږ سره دی او هغسې هم دا پلان د ده دی ژوندي ملګری د ټولو څه اخلي چا خوب عذاب کړی نه ټوله لیونیان سوي وه زه د یوې ورځې دپاره ولاړم ستاسو اعصاب خراب شوه او وایي د بابا ټام سوې یاره بتۍ مې مړې سولې د چا څه په یاد لا نه وه اوس هم په یاد سوله خپلې برخې به وویشو او لوبه ختموو سمه ده راپورته شه دی به څه پکو کې زره زما د خپلو پیسو سره مقصد دی څنګه ملګری دی هره راسته یاره دی ووله کې زره دی ووله زه تا پرېږدمه کې زره تمثیل مه کوه ویې وله وله سارتکه کې زره ویې وله ولې خو بیا دمه کې زره باسه کړه تمثیل وله سارتکه په ژوند کې ملګري مه پیدا کوه دا رزلان زاتر د موقع پر وخت قدر کوي څنګه ملګري ورسېل د داسې ملګري سره باید هغسې اوسې لارښوونه خو دې بیخي سوي دی به څه پکوو په هر څه خبر دی دی سلطانه څه وسوه ایرمیو یار دې وکړه نو د باندې ورته دی ووله زه ویشتل سوی یم یاره هیله کوم سمه ده راځئ ملګرو ونیسئ چې دی ختم کو مخته درځه تا ته د جیر څه کولو اړتیا نشته که پیسې غواړې نو راته ووایه زه دلته سودا کول ته نه یم راغلی یوازې څلور برخې خلک خو پنځه دي د پنځم خو څه په یاد نه دي یاره ته وایي ناک هغه تور کوې کیزر پولیس والا ته پیسې نور کوي پولیس ته ټول ټلیفونان ثبتوي کیزر د پولیس ټلیفونان ثبتوي خبر شوی چې زموږ په منځ کې یو رزیل دی او پوښتنه دا ده چې هغه رزیل څوک دی تو خو به نه یې سلطانه زه اعصاب دې خراب شوي دي یاره کرار ووایه رښتیا درته وایم اورم یې څه منګلتره پولیس سړی څنګه کېدای شم ولې نه زما ګرانه پیسې ته د دې غونجې نه معلومېږې ته داسې نه معلومېږې رومیو یو ګړی ته په هر څه خبر یې وه خو تمثیل کوې زموږ ټولو سره لوبه کوې وه مګر ولې زه خو یوازې د پیسو لپاره کار نه کوم یاره دی خو هم کار کوي دا اومي
د کوم پولیس والا کېدای شي د یو کال زما دپاره ما بس ته ولاړی زمزمه او وایي د ډېر کلونو راهیسې زما دپاره کار زه کوي کوچنی یم یاره الې ښه سمه ده هغه رومیو خو رسل زما وروسته راغلی و ډلې ته هغه هم کېدای شي د پولیسو نفر رومیو سرتک وویشتي هغه پولیس نسی کېدی نو زه دې ولې نه واستولم د وژلو دپاره کار خو مو تا ته در کړی و تا بهانه جوړه کړه رومیو دې راواستوئ ولې تمثیل کوې ته یاره زه هغه پولیس والا ثبوت راکړه څنګه پولیس والا یم ثبوت خو به تا ته درکومه سلطانه ته خو هم کېدای شې پولیس والا اوس ته دا مه وایه چې کیزر خپله پولیس والا دی یا یاره مګر زه درته وایم خو زه پولیس والا نه یم خبر پوره کړه ما نه خبر پوره کړه ما په پولیس کې کار نه کوو ما پولیس کې که ته پولیس والا وای نو د دې رزیل ژوند مې ژغورئ ما ورته وویل رومیا خوا رسه کنې سارتک رزیل د ده ککري ورارزولل زه دې وپوښته دی رښتیا وایي رښتیا وایي ستا خو هېڅ نه دي په یاداوه یا دا نو مشکل دی دلته یو مشکل دی اشرف رومي چې کله ده وویل چې رومي ایسته ته څنګه پوه شوې ستا خو څه نه دي په یاد ورته ووایه تا ته څه ووایم رومي ووایم جاسوس رومي ووایم که ستا بل نوم سته د شکله څخه کوچنی په نظر کې ډنډوره تا دې راوستلی و هری زه دې ولې والمه دې وکې کړې وه دا مې څه مه راوله دا مې بخښلې ده ښه زه یار څه بخښلې مې ده نو ده مې بخښلې دي ده نه دې بخښلې وه بس بوی دوی ونیسه زه یو څه مرمۍ لا لرم ته خالده
یو کۆمەندان یم. پلیسیەوە ئایا تشەیە؟ کەیزەر چیری دی؟ بێسەرەدەی دەنەنە دادا کاروەکەی کۆمەندانە. ئای تەشەیە؟ ئایا تەشەیە؟ وەستە خۆشحالە ئاغلی سانگوێ بەلێ کۆمەندانە. ئەو پەسەت کرا لە خوچای پایە دیژنە. پەیاد بەیەسی هەرچە بێ پەیادسی بە بەندیخانەکی. یۆ خەبەراتەوەکە ڕۆمیۆ ستایەداش برتەکە لە رالی چکە لە پۆزم تەشەیە چینایی جاپانەی کوریایی ئەوە نێپاڵی ئەوەی چەپستادە مۆرخ و هیندەی